دلته د لسګونو کروندګرو ترمنځ ولاړ کسان د کرهنې او مالدارۍ ریاست د کرهنې د برخې انجنیران دي چې کروندګرو ته د کرهنې برخه کې عملي روزنه ورکوي. په دغه روزنیز پروګرام کې د کرهنې ترڅنګ کروندګرو ته د کیمیاوي سرې بدیل، د نباتي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دواګانو جوړول او د ونو د ساتنې هغه لارې چارې وښودل سوې چې د لږ لګښت په بدل کې د ناروغیو مخه نیسي. کې محلول چې موږ جوړوو دا لایم سلفر دی او چونه ده. د دې څخه موږ دغه خلکو ته چې دغه ژمني مواد ورښیو یا ور جوړوو، د دې څخه مو اصلي هدف همدا شی دی چې دغه خپل غیر مسلکي باغوانان په مسلکي باندې واړوو او په آینده کې وکولای شي چې خپل د باغو مرزونه په خپل کنټرول کې او داسې یعنی هم وکولای شي چې په خپل کور کې بیا دغه دوا جوړه کړي. په ورته وخت کې ګډون کوونکي کروندګر وایي په روزګان ولایت کې لا هم ډیر کروندګر په پخوانیو بڼو کرهنه کوي او له اسلامي امارت غواړي چې دا ډول ډیرې روزنې دې ورته برابرې کړي. دوی زیاتوي ترلاسه کړې روزنه باید د کرهنې برخه کې ګټوره تمامه سي او د حاصلاتو په ښه والي کې به مهم رول ولوبوي. دا خو ډېره ګټوره دوا ده. دا ډېر مسلمانان په دې خوشحاله شول چې خوشحاله دي. خدای تعالی نور قوت ورکړي چې بل وخت نورې دوا هم راوشي. د دې څخه موږ بیخي ډېره مننه کوو. دا چې څلور پنځه شپږ کوره لوی کوچنی ګر دغه کښت ته ګوري، هغه د مابین تللی زه خپل سره دوا راوړې ده او دا خو دغه لاسي دوا ده. دا شکر دی بیخي خلک چې خوشحاله دي. ډېر موږ همکار یو، ډېر مننه کوو چې دونه همکاري موږ سره وکړه. خدای تعالی نور توفیق ورکړي چې نور شانه راوشي، نور کومکونه را سره وکړي. انجینر صاحب سره راته موږ هم دغه کوشش وکړو که چیرې په یو ځای باندې موږ سر نه خلاصېدی نو ریاست ته به ورځو. ریاست کې به مدیر صاحب دا ترړینګ راکوي، بیا موږ د دوی څخه دا هیله لرو چې بیا راسي موږ ته دا ترړینګ راکړي، بیا راسي او موږ پر ودانۍ وایي. موږ د دوی سره همکار یو چې خوشحاله یو. دوم ځل دی چې راځي دا خلک یو ځل یې راغلي وو چې دا یوریا کوډ داسې استعمال کړي پر باغیات باندې، هغه هم پاشي نو هغه اوس موږ ته انشاءالله نتیجه راکړې ده. نو کله اوس دغې دواوې چې موږ استعمالوو د کوې دپاره استعمالوو چې موږ به کیمیاوي دواوې پاشلې، هغه به نور مرضونه د ځانه سره درلودل. د روزګان د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې خلکو ته د دې ډول روزنو د برابرولو له لارې دودیزه کرهنه په مسلکي کرهنه بدله کړي. مسؤلین زیاتوي هیله شته چې ډیر ژر به د روزګان کرهنه معیاري بڼه خپله کړي. دا ځکه چې داسې عادي کرنه باید په مسلکي کرنه باندې بدله شي. د مسلکي کرنې خو نو بیا هغه چې ګټې ډیر دي چې حاصلات به هم زیات وي او باغیات او زراعت په له امراض څخه هم خوندي وي. کوشش دا کوو چې خلکو ته عامه پوهاوی په دې هکله باندې ورکړو چې باید دغه عادي کرنه په مسلکي کرنه باندې بدله شي. روزګان چې یو کرهنیز ولایت ګڼل کېږي، دا مهال پکښې شاوخوا 80 سلنه خلک په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي. احسان الله ولسمال، امید راډیو، روزګان.